نو هغه زه په خپله ډیل کوم. زه وایم چېرې روغې جوړې زما یو طرف ته، خو چې کوم ځای کې څوک بدماشي کوي، غریب سړي سره، یتیم سره ظلم کوي، نو هغه دپاره د روغو جوړو خبره نشته دی. هغه سره به څنګه چې خوشحال بابا وایي اهل شر ته د شاهین منګل پیدا که او اخل خیرو ته حلیم شتر حمامه. بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در بیزو جلال چې خاص او ډېر بخښونکی کې مهربانه دی د پروګرام پښتو پوینټ سره ستاسو د حق در ملګری ته رومان ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. خپرونه د ولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمنو دا وخت مونږ په افردیر کې یو، پولیس لین کې یو، د ما په څنګ کې ولاړ جي د څه تعریف محتاج نه دی. ډي پي او د افردیر ډسټرکټ پولیس افیسر میاں نصیب جان، د دو چې کوم اکټیویټیز دا دنیا ته معلوم دي ماشاءالله چانه پټ فنان دي. مونږ مختلف ډي آی جي او آی جي سره ملاقات کېږي، خو داسې افسر الله پاک مونږ له په افردیر کې راکړی دی، د څه تعریف محتاج نه دی. د نیک خبرونه مونږ سره کوو. یو استاد زه ډېر مشکور یم ډي پي او صاحب چې مال هم ټایم راکړو. یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسو د راتلو شکریه چې تاسو دلته راغلی او څو تپوسونه مانه کوئ. مونږ مشکور یو ستاسو. ډېره مننه، ډېر شکریه سر. زه استاد ډېر مشکور یم چې مونږ له وخت راکړو. مونږ خو نن رالو دلته څه روډ ایشو وه، په هغې مونږ خپرونه کوله، خو دلته میا اجاز حسین صاحب دغه خواهش وو تاسو د ډي پي او صاحب سره یو مختصر غوندې مرکه وکړئ او زموږ کتونکو ته وښایئ، ځکه چې دا یو داسې هانسټ افیسر دی، داسې هانسټ چې یو ښه تصویر پیش کوي دنیا ته. او ماشاءالله ستا هلې ځلې مونږ ګورو، تاسو مونږ اپریشیټ کوو. ستاسو ډېره مننه. دا ورته ووایئ سر جي تاسو دلته څونه وخت وشو افردیر کې؟ ما الحمدلله 2 کاله برابرېږي. 2 کاله برابرېږي اوس دا زما. دا ورته ووایئ سر جي تاسو بنیادي تعلق د کوم ځای سره دی؟ زه خو بیسیکلی د 400 یم او سړیرو سره زما تعلق دی. د پولیس کې سپۍ برتی یم الحمدلله. د وخت کې ډي پي او سیټ باندې یم. دا ځای چې کوم دیر کې مونږ د 2 کالو کې څه وکړو، یو خو زما ترجیح دا وه چې د خلکو مسلې د دې په کوڅه کې حل شي او دی د نقصان نه بچ شي، دی د تاوان نه بچ شي، دی د پریشانۍ نه بچ شي او دی ته له 70 روپۍ بچ شي، نو چې خپل ماشوم له پې کتاب والی، تعلیم پې وکړي، سپلی ورله والي، نو دا به ما دپاره دا ډېره غټه خوشحالي ده زما دپاره. بل زما یو خواهش دا دی چې د په کومه ورځ موږ د چا روغه وکړو په هغه شپه ماله خوب ډېر مزېدار راځي. نو زما کوشش دلته دا و چې یاره موږ د دې خلکو مسلې حل کړو. الحمدلله د دیر خلک ډېر غیرتمند، ډېر پښتانه، ډېر دینداره خلک دي. نو د دې دپاره ما 1484 ممبر په دې شپږو تحصیلو کې جوړ کړو او 1484 ممبرز په هر کلي کې 12 کسانو کمیټي ما جوړه کړه. په هغه کمیټۍ کې 4 علما او 8 نور عام مشران چې کوم دي. د 2 کالو کې 1600 نه زیات راضینامې وشولې چې په هغې کې غټې غټې راضینامې وشوې. د 1200 مړو مو شوې، د 8 مړو مو شوې، د 18 مړو مو شوې. ایون دا چې د 36 مړو، د 39 زخمیانو پکې مسلې حل شوې، روغې وشوې او نورې داسې اوس سره روانې دي چې هغې انشاءالله پراګرس کې دي، غټې روغې دي ماشاءالله. سر دا راته ووایي دا جذبه ستاسو څنګه راوچته شوه؟ ځکه چې دا خو د یو ایم این اے کاري، د یو ایم پي اے کاري، پوه شوې؟ نو دا جذبه څنګه ذهن ته راله، زړه ته راله؟ تاسو ماشاءالله ډېر غټ کار کوئ، د فخر ویاړ یې. نو دا دې کې اوس 2 خبرې دي. الحمدلله زه په دې پوه یم، ما 4 کتابونه په مارکیټ کې دي، په حلال او حرامو باندې زما کتاب دی، سرکاري ملازم کې اوصاف او پرایز په دې بل کتاب دی. دا شانتي ما یو 2007 کې حکیم کورس کړی و لاهور نه، نو په قدرت علاج باندې زما خپل بیل کتاب دی.
د پولیس لپاره په تفتیش ما یو کتاب لیکلی دی هغه زما ټول پریکټیکل تفتیشونه دي چې ډېر های لیول تفتیشونه و ما ته های کورټ حواله کول چیف جسټس صاحب او داسې های کورټ ججانو او ما دوباره تفتیش کوو هغه هغې نه بیا ما هغه فاینل رپورټس نه باقاعده یو کتاب جوړ کړ هغه کتاب 575 صفاتو کتاب دی نو زه په دې پوهیږم چې یو خو موږ ته قانون هم دا وایي چې جرایم کا انسداد وقوع پذیر ہونے سے پہلے انسداد نو دا زمونږ 149 ضابطه فوجداري لاندې یو اختیار دی چې ته به جرایم د ښکاره کېدو نه مخکې به دا ته څنګه ختمې نو یو خو قانوني هم زمونږ اختیار دی بل چې کوم سپریم لا ده دا خو صرف لارډ میکالي خبره ده سپریم لا چې دا هغه زمونږ قرآن دی ځکه 73 وایي قرآن ویل بي د سپریم لا پاکستان او په قرآن کې بیا ما ته حکم دی چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون زی په زی باندې په دې باندې آیاتونه راغلي دي نو دغه هم زما یو دینی ذمہ داری ده او بیا د اصولو باره کې چې کم ثواب دی نو هغه هم ماته پته ده نو په دې وجه باندې زما هغه شوق زیات شو او دا ډېر ښایسته اثرات راغلل تاسو ګورئ عدالتونو باندې رش کم شو زمونږ قتل کیسز الحمدلله قتل کیسز زمونږ زه تاسو ته ویم چې 27 قتل کیسز زمونږ په 2019 کې کم شو دغه شانتي شو کې ډاکې چې موږ کوم ته پراپرټي کیسز وایو هغه زمونږ 18 کیسونه کم شو دغه شانتي که زه تاسو ته ویم چې دا پتاڼه کې مونږ دا وړې غټې مسلې حل کوو نو د هغې په وجه باندې 2018 په نسبت باندې په 2019 کې 2835 کیسونه کم شو تاسو اندازه وکئ چې په یو کال کې 2835 کیسونه کم شي په یو کیس کې مدعي وي او ملزم فریق وي دا دواړه فریقین به ځي وړاندې عدالت ته او بیا به د دې څونه خرچې کېږي بیا به په هغې باندې په ملک باندې به په دغه کې روټۍ هم خوري او به ورته وایي دې هوټل کې خورم او دې کې نه خورم ضمانتیانو ټول عمر به پرې د هغې احسان وي نو زموږ کوشش دا ده چې موږ دا خلک د دې عذاب نه خلاص شي او ټیک د ما ته تکلیف دی ما ته تکلیف دا ده چې دا یو داسې ډیوټي ده تاسو ګورئ ما زه غر تم خېجم زه د دې نه علاوه چې کوم دا جبري قبضې مبضې کوي داسې یتیمان زنانه دې سره زه په خپله ځم دا زه چې چو دغه ته نه پرېږدم هغه کیسونه زه په خپله باندې تفتیش هم کوم او دغه شانتي اوس زما چې کوم د معاشره د کوم څو کسانو نه فرض که تنګ ده نو هغه زه په خپله ډیل کوم زه وایم چېرې روغې جوړې زما یو طرف ته خو چې کوم ځای کې څوک بدماشي کوي غریب سړي سره یتیم سره ظلم کوي نو هغه دپاره د روغو جوړو خبره نشته دی هغه سره به څنګه چې خوشحال بابا وایي اهل شر ته د شاهین منګل پیدا که او اخل خیرو ته حلیم شطر حمامه نو زما دا یو دغه دی انشاءالله یو ډېره مننه ډي پي او صاحب دا راته ووایه موږ خو سره کرونا وبال دی پوه شوې کرونا وایرس کې ستاسو کنټریبیوشن ماشاءالله ډېر غټ دی زه اپریشیټ کوم خو اوس موږ چې راتېرو دلته غټ قطارونه ولاړو پوه شوې په چکر باندې خلک را روان دي سیلانیان را روان دي او واپس ځي که نه راشي نیم بیا واپس تاویږي د خاګرام د چک پوسټ نه پوه شوې نو دغه حوالې سره د سیلانیانو درون ته هم څه ووایه پوه شوې دا را روان دي تو چې هسې تکلیف مه کوې ځکه چې وبال دی کور محفوظ کې نه دا سیاه ټورس حضرات ته خو زه بیا دا وایم یو هفته وړاندې موږ باقاعده په نیټ باندې ورکړي دي چې دا ایسوپي دا ده چې دا پیره موږ معذرت سره وایو چې تاسو فلحال مه راځئ ځکه چې دلته دا وبا دلته هم ده ګورنمنټ حکم دی نو که کله هم دا حالات ټیک شو که کله هم دا 144 ختمه شوه ډي سی 144 هم لګولې ده یو میاشت پورې نو بیا خو موږ میلمه ته خوشحالیږو تاسو په روز کالو ګورئ چې د دیر پولیس د میلمه کم خدمت کړی دی موږ ته کولرې لګولې وې موږ شربتونه ورکول ځای په ځای باندې موږ او تاسو اوس وګورئ ځای په ځای بورډ لګېدلی دی په هغې به زما پټومي په هغې باندې به او په هغې باندې به د موټرسایکل مصري نمبر به مي په هغې باندې به د موټر کار د مصري نمبر مي په هغې به د سیچو نمبر مي په هغې به د ډي اس پي نمبر مي
د غونډو تاڼو نمبر ما په بورډونو باندې او دا ما دا خواري کړې ده دا صرف او صرف د دې د سہولت دپاره بلکې یو انداز چې موږ په دې کومراټ کې بعضې وخت داسې شوي دي چې فرض که هوټل کې به ځای نه و موږ به یو ملک ممبر ته سوال وکړو چې اجره ورله ورکړه خو دا میلمانه دي چې دا خفه نه شي نو انشاءالله دا خدمت به موږ بیا هم کوو خو څنګه چې موږ په نیټ ورکړي دي نو پکار دا ده چې دې ځان نه تکلیف کې کوي او اسم یو سړی چې را روانېږي نو پکار دا چې هغه ول که دا نیټ نه ګوري نو اول تپوس وکړي چې یاره موږ در شو که در نه شو چې هغه د تکلیف نه بچ شي ډېره مننه سر سرجي ستاسو ډېر مشکور یم چې موږ هم وخت راکړو او چې زه په دې هوښیارۍ په روډ راتېرېدم ډېر زیات خراب خو هلته چې کوم ټریپ یې کړو دا غزي د ولس ډېرې مسلې وي ډېرې ستونزې وي خو هلته د ټریفک د پولیسو ډېرې زیاتې مسلې وي ځکه چې یو غریب به ولاړو رش په دا غزي ډېر زیات رش نو تاسو هم زما لږ یو ګزارش به وي مرتبانه چې هلته تاسو پولیس ورکړئ یا غټ تکلیف ما په خپله ولیدو چې د هغو حالات ما چیک کړل ځکه چې هلته ډېرې ستونزې ډېرې مسلې دي چېرته روډ خراب چېرته سکول نه چېرته هسپتال نه پوه شوې نو زه تاسو یو وړوکی غوندې ګزارش کوم چې دا هلته هم تاسو کم سیکیورټي هغه ولیکئ نو ستاسو به ډېره مننه وي دا زه ته دغه کومه ما خو هغه هوښیارۍ چوکۍ والا ته م ویلي وو جبر چوکۍ والا هم لګیا دي هغې موبایل هم ګرځي خو چونکې بدقسمتي دا ده چې هغلته په هوښیارۍ کې لمچړ یو ځای دی هر سړی کوشش کوي هم د زموږ د خپلې ضلع د ګندګار کسان په موټرسایکل روان شي نو رش خامخا جوړېږي نو موږ کوشش دا کوو چې هغه دا مسلې نه وي تاسو ډېره مننه او ډېر شکریه او ربي زوجلی تاسو له ډېر ژوند درکړي او په تاسو باندې موږ فخر کوو دا ټول ضلع دې راباندې فخر کوي ځکه چې زه اوس د هوښیارۍ نه راتېرېدم نو هر بچي به یې معنی فی نه یادو جي میاں نصیب جان به یادو جي د فخر ویاړ دي رب دې تاسو له ډېر ژوند درکړي چې دا خدمت وکوي انشاءالله موږ تاسو سره ولاړ یو دا ټول ضلع دې سره ولاړ دی او هر بچی ستاسو سره ولاړ دی هر سپین روب هر بابا ستاسو سره ولاړ ډېره مننه ډېر شکریه سر خوشحاله اوسئ جي عزتمندو کتونکو دا میاں نصیب جان موږ سره خبرې اترې وشوې ډېر غټ کار کوي جي د فخر ویاړ دی رب جلال دوله وس طاقت ورکړي چې د دې پاسمان د علاقې دې غریزې علاقې تاسو کتی شئ جي دا پاسمان د علاقه د غریزې علاقه ته په دې کې څونه طرفګانې وي څونه دښمنۍ وي جي هغه ماشاءالله میاں نصیب جان صاحب ختمې کړې د هغو زه ډېر مشکور یم ډېر شکریه ادا کوم چې ماشاءالله دونه غټ کار کوي جي دا د ایم این او د ایم پی ای کار دی خو دی په خپل سر بوج یې ښودی په خپل سر او رب دې ډېر ژوند ورکړي دوله موږ دو دپاره دعاګو یو او ستاسو ټولو ډېره مننه ډېر شکریه جي دا جي د نن ورځې خپرونه خپل قربات او رحمان له ورکړئ اجازت په ډېر بخښونکي ربي زوجل سپارم